دا ډېر عجیبه انسان دی. ورجل او هغه سړی دعته امرأة ذات منصب وجمال او هغه سړی چې یوې ښځې وله د بدکارۍ دعوت ورکو او دا ښځه د نسب نه هم اوچته ده او ښکلې هم ده نو هر څه برابر دي. هلک ځوان هم دی او جنۍ ښکلې ده او د جنۍ نسب هم زورور دی مال ورسره هم ډېر دی. په روایت کې راځي چې مال والا مقام یې اوچت دی نو اوس هر څه برابر دي که نه. هغه ورته څه ووایي اني اخاف الله زه یېرېږم د الله نه. علما وایي یوسف علیه السلام له چې الله دومره اوچت مقام ورکړی دا ولې ځکه چې یوسف علیه السلام په هغه وخت کې ځان د زنا نه منع کړی چې د زنا اسباب موجود وو. دا دعوت وله څوک ورکوي؟ زلیخا د مصر د وزیر ښځه داسې معمولي ښځه خو نه ده که نه. دعوت وله هغه ورکوي. دویم بنده کمره ده. درېیمه دروازه بنده ده څوک نشتی. درېیم څوک نشتی. څلورم یوسف علیه السلام ښکلی ځوان دی. پنځم دا ښځه سمه زوروره ده که څه کیس مسله شي نو دا لرې کولی شي ګوتې پکې والی شي سفارش کولی شي. د دې هر څه باوجود هغه څه ووایي معاذ الله زه په الله پورې پناه نیسم دې کار نه داسې کار دی زه نه کوم. زه خپل رب خو نشم خفه کولی خپل رب خو نشم ناراضه کولی. نه دا پنځم قسم هغه خلک دي چې دوی ځان د زنا نه او د فحاشۍ نه لرې ساتلی او دا یو غټ صفت دی چې الله سبحانه تعالی په چا کې پیدا کړي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي من ضمن لي ما بین لحییه ورجلیه ضمنت له الجنه. د دوه خپو په دې منځ کې چې څه دي یعنې عورت او د دې دوه جامو په منځ کې یعنې دا ژبه چې څوک ماله د دې ګرنټي راکوي چې د دې حفاظت به کوي زه وله د جنت ګرنټي ورکوم. دا دوه شیونه دي چې د دې د لاسه به جهنمیان جهنم ته ځي غالبا یو عورت او دویم ژبه. ته نظر وچورلوه غالبا ګناهونه چې کېږي یا د عورت سره تعلق ساتي او یا د څه سره تعلق ساتي یا د ژبې سره تعلق ساتي. ځکه به رسول صلی دا دعا غوښته په صحیح مسلم کې د حدیث دی اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا الله زه تنه عفت غواړم. عفت څه ته وایي؟ چې انسان د زنا نه او د فحاشۍ نه بچي. هغه ځوان واقعیت تاسو اورېدلی که نه هغه درې کسانو او چې ته په سفر روانو بني اسرائیلو کې درې کسانو دا غار پرې رابند شو غار خوله پې بنده شو. نو درېونه خپل نیک عمل الله ته وسیله کړو. نو هغه یو پکې ووي یا الله زما د تره لور وه او زه پې سم مین ومه سمه مې خوښه وه ما هغې له ډېر دعوت ورکړی خو هغې خبره نه منله ډېر زور یې پرې راوستې خو هغې نه منله. یو ورځ د هغې پیسو ته ضرورت راغی محتاجه شو په ما پسې راله نو یې ما ورته ووایي چې زه به تا سره منډه ووهم خو خپل شهوت به پوره کوم. نو مجبورا هغې ما له اجازت راکړو وی یا الله او دې ایمان او تقوا ته ګوره والله لازم چې دا ډېر غټ ایمان دی. وی یا الله کله چې زه بلکل د هغې دې څلور اندامونو په منځ کې کېناستمه او بلکل زه تیار وم دې فحاشۍ ته هغې ما ته وویې وی د الله نه نه یېرېږي. نو یا الله ستا د یېرې نه زه راپاڅېدم الله ورته رایاد شو. ته ګوره دا مؤمنان لکه دا جنتیان داسې نه دي چې ګناهونه تې بلکل نه کېږي ګناهونه تې کېږي خو دومره ده چې ګناه تې وشي نو پښیمانه شي بیا واپس شي نو بیا دغې ګناه له واپس نه ورسي. الله سبحانه تعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله وی کله چې دغه اوچتو خلکو نه چې ته ګناه وشي ګناه خو کېږي ما ورته کمزوري یو یا د فحاشي وشي ذکروا الله الله ورته رایاد شي. دا ډېر غټ صفت دی چې انسان ته الله رایادېږي نو صحیح د ګناه تې وشي خو الله ورته رایاد شي اوس به دې د ګناه له بیا نه ورځي توبه به وباسي. دا انسان او دا اوچت انسان داسې چل وکړو د هغه جنۍ نه دی راپاڅېدو او هغه جنۍ یې پرېښوده او یا الله هغه پیسې مې ورته معاف کړې ویېرېدو. الله سبحانه تعالی په رحم وکړو هغه کاڼې هغه د هغه ځینه وړقېدو.